د نن ورځې تازه او مهم خبر را ورسېده. طالبان د پاکستان حکومت پر تذکرو افغانستان ته د افغانانو د پرېښودو موافقه کړې ده. سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به په تورخم کې طالب چارواکي وایي چې پاکستان موافقه کړې تر اختر پورې افغانان پر تذکرو افغانستان ته پرېږدي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د تورخم د کمسار سید غازي الله شمالي په راپور چې پاکستاني چارواکو سره په اړیکه کې د څو صفري نقطو کې ستونزې په بشپړه توګه هوارې کړي. پاکستان وروسته له هغه پر تذکرو افغانستان ته د خلکو د پرېښودو سره موافقه کړې چې د راپورونو له مخې تېره شنبه یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلر موټر لاندې کړ او سایه ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته پرې نه ښوده. په تورخم کې د دې پیښې په اړه پخواني ولسمشر حامد کرزي خواشیني ښودلې وه. په ټویټر لیکلي وو چې په تورخم او سپین بولدک کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند په کلکو ټکو غندي.